ورځ تر ورځه یو سړی سوچي کې چې زما د دینداري کمیږي ولې څه چل دی دا خو لوی نقصان دی خلک په دیندارۍ کې ترقي کوي او موږ په دیندارۍ کې کمیږو کمزوري کیږو د دې غم پکار دی د دې سوچ پکار دی کله نا کله ګوره سړی په دیندارۍ کې کمیږي یو ورځ پې داسې حالت راشي چې د دې دین نه والعیاذ بالله بلکل وځي او د دین پکې ختم شي او څه د دې به څوک ماله ګرنټي راکړي چې زه به د مرګه پورې په دین باندې قایم یم نو چې کله په دین کې ترقي روان وي سړی خوشحاله څه نه څه مطمئن وي د دین کې چې کله ترقي روان وي خو چې کله دې ولیدو چې په دین کې د کمی روان و که نه او د نقصان طرف ته روان وي نو بیا په ځان باندې ویرېږه او سم ویرېږه دا معمولي خبره نه ده چې مخکې ته دینداره یې اوس بېدینه شوي مخکې به د مانځه خیال ډېر کوو اوس لږ کې مخکې به د علم شوق ډېر کوو اوس لږ کې مخکې به تلاوت کوو اوس نه کې مخکې به د ذکر اذکار کول اوس نه کې دا معمولي خبرې نه دي ګورې دا ډېرې ګټې خبرې دا ډېرې د یېرې خبرې که دا حالات داسې رواني او یو سړی د مرګ په وخت کې رب العالمین ته دین والي بلکل ځکه چې حالات خو هسې هم په کته روان دي او دومره کته دا حالات لاړ شي چې د مرګ په وخت کې چې رب العالمین دا دین راکاږي او دا دین ته والي نو غټ غم لوی سوچ لوی فکر هغه د دنیا په باره کې مه کوئ هغه د دین په باره کې کوئ دا څومره سوچ چې تاسو د دنیا شروع کړی دی که نه نو دې سوچ سره ځان خرابوئ ځکه چې دنیا چې څومره الله ستا په نصیب کې لیکلي دی دومره به ته میلاوي ورب الکعبه که پسې ځان مړ کړي که نه او ټوټې کې دومره به ته میلاویږي څومره چې الله لیکلي دی هر چې دین دی دې کې به دا ډډه نه لګي چې الله کې لیکلي الله تعالی اختیار در کړی دی الله تعالی عقل در کړی دی الله تعالی مشیت در کړی دی الله تعالی لار د جهنم او د جنت واضح کړی ده ته به محنت کې کوشش وکړي ذکر الله بقرآن کی سوئی من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد سوچ دنیا غواړي العاجلة دیتا عاجلة ویلی الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الله وی بیا د دنیا زه ورکومه د چا دپاره چې وغواړم او څومره چې وغواړم دی نه دي ویلي چې د دنیا هغه سړي له دومره ورکوم څومره چې هغه منډه وهي او څومره چې هغه هرس کړي او هر چا ته یې ورکوم نه وی چا ته چې وغواړم هغه له دنیا ورکوم او څومره چې وغواړم دومره یې ورکوم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا او الله ویسوک چې آخرت غواړي او د هغې دپاره محنت او کوشش وکړي نو دغه کوشش ستایلی شوی دی اوس دلته الله دا نه دي ویلي چې څوک د آخرت دپاره منډه ووهي نو دومره اجر وله موږ ورکوو چې چا ته یې وغواړو څومره چې غواړو دی نه دي ویلي لکه چې هلته خبره ستا د منډې سره تړلی شوې ده ستا د کوشش سره تړلی شوې څومره چې ته محنت کې دومره ته اجر میلاویږي هر چې دنیا ده نو دومره څه کوو چې ګزاره پې کېږي نور دا تا ته ګورې د تقدیر کې چې څومره لیکلی شوې ده د هغې نه ته زیاته نه میلاویږي دویم نقصان دی د دنیا پسې چې سړی ډېر غم کوي که نه خپل ژوند لنډ تنګ کړي ژوند نه به مزې وانه اخلي زه بر د ملګرو ته دا خبره کوم او د دې دپاره کوم چې په تاسو مې زړه سوځي او هغه دا ویم چې ته د ژوند یو څو کاله دی په دې غمونو سوچونو فکرونو کې مه تباه کوه څومره چې مزې اخیستی شي د شریعت په حدودو کې دننه د دنیا نه مزې واله او دینداري کوه بیا چې لاړې ګوره بیا واپس راتله پکې نشته یو سړی د شپېته او یا اتیا لسکم سلو کالو پورې په دنیا پسې منډې او هر څه یې هېر کړي دي او دین یې شاته غذار کړی او دی مړ شو په ده زړه سېزل نه وي پکار
دنیا پسې منډې او دنیا نه مزې مو ونغستې او آخرت یې ملاړ ګډوډ شو. نو د دنیا دومره غم مه کوئ د حد نه زیات، څومره چې ورته ضرورت یې دومره یې کوئ، رب العالمین به درله ښایسته ژوند درکړي او ښه مطمئن به اوسئ. دا څوک چې په لږ عادت شي که نه او په لږه ګزاره کوي، د ده ژوند ښایسته وي، ځکه چې دی هسې هم د لږې سره عادت وي. او دا چې غټې قصې کوي او دا وړی نه لګي او دا غریب متکبر یې که نه، د دې سړي ژوند ډېر ګډوډي ډېر ګډوډي یې ده. چې سره ته میلاو شي د الله شکر ادا کوه. او سبا الله مالک ته که وم الله به اک رب را د رزق را کړي، کم رب چې نن را کړی دی، هماغه رب به سبا رزق را کړي. کم رب چې نن رزق را کړی دی او د اوسه پورې مال را کړی دی، هماغه رب به سبا هم رزق را کړي که ژوند دی. خبره مې دې پورې کوله اوږده شوه، خو دا یو نصیحت و چې غم د دین په کار دی. ځکه که دا رانه ګډوډ شو نو هر څه لاړو ګډوډ شو. دا زموږ سره قیمتي څه دي. نو د دین د غم کولو یو طریقه دا ده چې ته دومره څه یې زده کړې، که سبا له څوک څه شبهه پیش کوي یا څوک څه خبره کوي ستا د عقیدې په باره کې، د قرآن او د حدیث په باره کې، تا ته پکې شک پیدا کوي، نو چې دومره کم سے کم تا سره یي چې ته د هغې جواب پې کولی شي. او که جواب نشي کولی، خو چې دومره څه د سره یي چې ستا زړه پې څه یي مطمئن وي. هر سړی به راځي او که علم د سره نه و او یقین او ایمان دې مضبوط نه و، هر سړی به راځي تا به ګډوډ کوي، څوک به راته څه وي څوک به څه وي. نو د دقې خبرې دپاره دا درسونه روان دي چې موږ دومره څه یې زده کړو چې د خپلې عقیدې د دې توحید دفاع پې کولی شو.